د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال وویل بلوڅ قوم د هغه چا له لوري ځورول کیږي او پرمختګ ته نه پرېښودل کیږي چاته چې له انګریزانو خپلواکي وګټله. د دې ولایت د خیرکوټ اوسیدونکي ډګروال ګلا خان وویل چې په تیرو څو کلونو کې بلوڅ او پښتون قومونه پرمختګ او یووالي ته ځینې خارجي او بهرني هیوادونه او کړۍ نه پرېږدي. ګلا خان د پاکستان دولت ته په اشارې سره وویل بلوڅان له کلونو راهیسې د هغه چا له ظلم او وحشت سره مخ دي چې دوی ورته ازادۍ ګټلې ده. له هغه چا نه چې تا د دوی په مټو د دوی په وینو د دوی په لیاقت اهلیت او شجاعت او مردانگی او قربانی باندې ازادي ترلاسه کړې د هغه مملکتونه هغه خلک چې له ده سره یو ځای اوسي مګر نن د هغو کړۍ او زولنې د دوی په پښو کې دي. دوی له هغه حقوقو محروم او هغه بل چې ده آزاد کړی د هغه د نر غوندې چکر وږي. د پکتیکا مرستیال والي شیر بادشاه ارګونی وایي 40 کاله کیږي چې افغانان د یوې بې برخلیکه جګړې شاهدان دي خو پر دې سربیره د دې هیواد وګړي خپل بلوڅ ورونه نه هیروي او د پښتون بلوڅ د یووالي دغه ورځ لمانځي. سر د دومره جګړو توانمندي راکشته چې د هغه ورونو چې موږ نه بل شوي دي د هغوی ورځې لمانځو او د خپل حمایت او همبستګي د دوی سره د یووالي اعلان کوو. کلونه کېږي چې بلوڅان له پاکستان هیواد څخه د خپلواکۍ اخیستلو هڅې کوي او غواړي د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په ټولو چارو کې خپل چارې وي خو پاکستاني ریاست یې تل دغه غږ ورخپ کړی دی. پکتیکا کې د غونډې برخوالو د بلوڅ قوم پر تاریخ او له پښتون ولس سره د هغوی په اړیکو رڼا واچوله. له انګریزو وروسته پاکستان د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ غوښتنې د لوړ احساس په مقابل کې په هم هغه دسیسو پیل وکړه لکه چې انګریزانو جوړاوه چې نه هلته هغه خلک خپلواکي ته پرېږدي نه تا دلته خپل خپلواکي ته پرېږدي دا ته منې چې تا په د خپل خپلواکي مې یو څوک وزني. د یادونې وړ دی چې د وژې 9مه نیټه د پښتنو او بلوڅو د یووالي ورځې په نوم نومول شوې ده او دغه ورځ په افغانستان او د پاکستان هیواد په یو شمېر سیمو کې نمانځل کیږي.